السلام علیکم دوستانو، شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د سپیسیس څلورم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې لنډې لارې یا شارټکټونه وایي چې موږ تاسې د دې په واسطه خپل کار ډېر اسانه کولی شئ. یعنې هغه شارټکټونه چې موږ تاسې که چیرې د ماوس کیبورډ په واسطه ځینې کارونه کوو، د شارټکټ لارو په واسطه ډېر په اسانۍ هغه کار موږ ته ترسره کېږي. که چیرې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شیر کړئ. خپل نظریات پوښتنې کولی شئ کمنټو کې راسره پرېږدئ. نو زه سپیسیس ته د شارټکټونو لیدلو لپاره موږ تاسې دلته ځینې شارټکټونه وایي. که چیرې موږ تاسې په وینډوز اپریټینګ سیسټم کې کنټرول ان ونیسو یا په مک اپریټینګ سیسټم کې کمانډ پلس ان ونیسو، نو دا د یو نوي فایل یا اس ای وي فایل د جوړولو سبب ګرځي. راځئ سپیسیس کې ګورو چې واقعا هم داسې ده که نه ده. که چیرې وایي موږ تاسې کنټرول ان ونیسو، دا موږ تاسې ته یو نوی پیج یا نوی فایل اس ای وي فایل جوړوي چې موږ تاسې په هغه کې خپله ډاټا انټري کړو. که چیرې په کنټرول او ونیسو، دا د مخکني جوړ شوي سپیسیس فایل موږ ته راخلاصوي. راځو کنټرول او، یعنې موږ تاسې باید دلته هغه ادرس ورکړو چې چېرته د موږ تاسې د سپیسیس فایل پروت ده، له هغه ځای چې موږ تاسې ته خپل د سپیسیس فایل خلاصوي. مثلا موږ تاسې پروګرام فایل سپیسیس آی بی ایم سپیسیس، دلته موږ تاسې د سمپل په نامه یو فولډر لرو چې په دې کې تیار جوړ شوي مخته له مخته فایلونه دي. دلته هر فایل چې موږ تاسې زړه یې کولی شو خلاص کړو او په هغه باندې عملي کار ترسره کړو. مثلا په انګلیسي باندې دا فایل غواړم خلاص کړم، نو دا کار موږ تاسې ته د کنټرول او کمانډ په واسطه باندې ترسره رسوي. که چیرې موږ تاسې دا د وینې ریپورټ نه که چیرې کنټرول او نو کنټرول پلس او، نو دا موږ تاسې ته یو نوی فایل یو هغه مخکنی فایل چې موږ تاسې جوړ کړی هغه راته خلاصوي. که چیرې کنټرول اس ووایو، نو موږ تاسې دغه فایل په ډیټابیس یا په فایل کې ذخیره کېږي. که چیرې په دې ځای کې مثلا موږ یو تغیر راولو، دا مثلا 15 ته کړو، نو که چیرې کنټرول اس ووایو، دا فایل موږ لپاره څه کېږي؟ ذخیره کېږي. کنټرول سی او کنټرول وی، نو موږ تاسې ته معلوم ده د په ډاټا د کاپي کولو، ډاټا د پیسټ کولو او کنټرول زیډ د انډو لپاره. که چیرې موږ یو کړنه ترسره کړې هغه بیرته شاته بول، یا کوم چیرې یوه کړنه شاته بولو بیرته د هغه د مخته بولو لپاره کنټرول وای څخه کار اخلو. مثلا موږ غواړو دغه ډاټا کاپي کړو، نو کنټرول سی څخه کار اخلو. کنټرول سی دلته غواړم پیسټ کړم، نو کنټرول وي. اوس هم دا کار ترسره کړی. که چیرې دا البته وریبل وي که دا راغی، وینه اصلي ډاټا د دې یو ده. مثلا دغه کاپي کوو، دلته کنټرول وي. اوس که چیرې غواړو بیرته دغه کړنه چې موږ ترسره کړې ده دا بیرته انډو کړو، یعنې نه غواړم چې دا ترسره شي، نو له کنټرول زیډ څخه اخلو، نو کنټرول زیډ. که چیرې غواړم چې یا بیرته د هغه څه چې ما ترسره کړي هغه دې بیرته را ترسره شي یا هغه دې بیرته راشي، نو له کنټرول وای څخه کار اخلو، کنټرول وای. همداشان که چیرې موږ تاسې په خپل فایل کې یو څه پیدا کوو، یوه ډیټا پیدا کوو یا یې ریپلیس کوو، په هغه ځای کې موږ تاسې د کنټرول اف د پیدا کولو او کنټرول اچ د ریپلیس لپاره یا د بدلولو لپاره ورڅخه کار اخلو. مثلا موږ تاسې دا فایل لکه چیرې وغواړم زه په دې فایل کې 288 پیدا کړم، نو بغیر له دې چې داسې وګرځو په دې فایل کې، نو د هغه په ځای راځم له کنټرول اف یعنې پاینټ څخه کار اخلم. دلته څو لیکم؟ 288. دا څه کوم؟ پاینټ نیکسټ کوم. دا یې راته وایي چې دغه سرچ چې ده ناټ فاوند. البته دلته به ورته ښایي چې دا ته په کوم ډول غواړي، نو موږ تاسې دا ډاټا په دې شکل ده. اوس نو کنټرول اف غواړم ا پاینټ کړم،
البته دا کالم باید ورته مشخص شي. نو موږ تاسې کالم چې دا VRA001 ده، نو په دې کالم کې موږ تاسې دا ډاټا نه لرو. نو راځو په دې ډاټا باید کلیک وکړو، د هغه وروسته کنټرول اف غواړم 288 پیدا کړم. فاین نیکس. دغه عدد دا راته مشخصوي چې 288 دلته موقعیت لري. که چیرې نیکسټ بیا هم دغه ده، دا دوه ځایه موږ تاسې 288 لرو. کنټرول ایچ د ریپلیس لپاره ده. مثلا په دې کې بیا غواړم که چیرې 288 289 یا 300 ته دې بدل شي، نو کنټرول ایچ وهم. دا یې راته وایي کوم عدد غواړي یا کومه ډاټا غواړي چې په کومه ډاټا بدله شي. په لومړی کې پیدا کېدونکې ډاټا یعنې 288 وم، دا په څه بدلوم؟ په 300 باندې. که چیرې فاین نیکسټ وم، دغه یو ځای څخه ده، وینې دا دی غواړي چې بدل یې کړه که یا ریپلیس بدله سوه، یعنې دغه ډاټا وه موږ ته بدله سوه. که چیرې ریپلیس آل وایه، په دې فایل کې دی په دغه کالم کې ټوله ډاټا پیدا کوي او ټوله بدلوي. ریپلیس آل یعنې اوس به موږ تاسې 288 ډاټا نه لرو. که چیرې کنټرول اف او 288 سرچ کړو، موږ تاسې نه لرو، ځکه هغه موږ تاسې په 300 باندې بدله کړی، په 300. که چیرې اوس فاین نیکسټ موږ تاسې ته به دا ډاټا په لاس راشي. همداشان یو بل شارټکټ د دې لپاره چې د ډاټا ویو او وریبل ویو د صفحو ترمنځ موږ تاسې چینج راشي، یعنې یو بل ته بدلی شي، نو له کنټرول ټی څخه کار اخلو. اوس موږ تاسې په ډاټا ویو کې که غواړو وریبل ویو ته لاړ شو، یعنې دغه برخې ته یا بیرته دې لنډ شارټکټ کنټرول ټی ده. کنټرول ټی په وهلو سره یو بل ته سویچ کیږي. که چیرې موږ تاسې یو شفټ هولډ کو، یعنې مسلسل یې داسې ونیسو، نو دغه سلیکټ سوی کیس موږ ته څو وارې تکراریږي او د ډیلیټ لپاره موږ تاسې هغه سیکشن یا برخه ډیلیټ کیږي. دا شارټکټونه په مک اپریټینګ سیسټم کې بیا یو څه فرق لري. سیورې د کمانډ ټي او کمانډ ایچ او هولډ شیپ، دغه د هولډ شیپ په واسطه ده. او که چیرې موږ تاسې په مک اپریټینګ سیسټم کې ډیلیټ ترسره کوو، نو ورې باید د فنکشن کې او بک سپیس څخه مشترک کار واخیستل شي. دا و کمانډونه. مننه تاسو له توجه څخه.